بسم الله الرحمن الرحیم. نو موږ تاسو په ای ار ډي باندې خبره کوو انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام سي ای ار ډي سي دا هغه لکه څنګه موږ تاسو انټیټي او بل سره څنګه ریلیشنشپ لري او کوم حالت کې واقع دي او دومره خبره سي دا هغه د نارملایزیشن دا په دې کې موږ تاسو راځو نارملایزیشن باندې به کار کوو. نارملایزیشن څه ته ویل کیږي کنه او څنګه موږ تاسو نارملایزیشن په ټیبلز باندې اپلای کوو. صحیح ده. او نارملایزیشن ګټه څه ده او نارملایزیشن درې نارمل فارم دی پیغه باندې خبره کوو. اول فرست نارمل فارم ده او دوهم سي دا سیکنډ نارمل فارم ده او دریم سي دا هغه تھرد نارمل فارم ده. دې باندې خبره کوو او بیا به لورسته سکله امور تاسو په نارملایزیشن په ټیبل باندې تر سره کوو. بیا هغه په سکیل کې کریټ کوو. نو راځو په دې باندې چیک او کار کوو. فانی ار ډي ته ځو او هغه ار ډي چیک او راخلاصو. موږ تاسو پرون په یو هغه جوړ کړی وی ټیبل جوړ کړی وی پیغه باندې نارملایزیشن نو کړی. نو اوس راځو په هر یو باندې چیک او ځان ته نارملایزیشن چیک او تر سره کوو. لومړی خبره هو ای ار ډي ده. ای ار ډي ویل کېږي انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام ته. د دې لپاره استعمالیږي چې موږ ته دا معلومه سي چې موږ کوم ټیبل دی کوم ټیبل سره ریلیشنشپ لري. یعنی په دې کې موږ کولای شو خپل ریلیشنشپ چیک کو هغه واضح کو. نو راځو د چی او ای ار ډي و دوهم سیده نارملایزیشن ده. په نارملایزیشن کې سیده خپل هغه پروسې ته ویل کېږي چې هغه په ټیبل کې د ډیټا د ریډنډنسي مخه نیسي. په ټیبلو کې یا په ډیټابیس کې د ډیټا د ریډنډنسي مخه نیسي. مطلب ډیټا چیک کوي انټیګریټ کوي کنه. نو تا ډیټا به چې سپیشلی به کوم ډول هغه باندې ډپلیکیشن باندې پکې موجود. نو دغه لپاره موږ نارملایزیشن استعمالوو. نارملایزیشن کې درې قوانین دي یا درې رولز دي یا درې نارمل فارم دي. لومړی سیده هغه فرست نارمل فارم ورته ویل کېږي. صحیح ده. او لومړی ته ویل کېږي فرست نارمل فارم. صحیح ده. او دا نارمل فارم کوم نارمل فارم ده؟ لومړی نارمل فارم یا لومړی قاعده نارملایزیشن دغه ده چې هغلته به دا شی پکې کېږي. صحیح ده. چې دې ته ویل کېږي فل ډیپینډنسي. صحیح ده. فل ډیپینډنسي بدل دی. فل ډیپینډنسي څخه مطلب دغه ده کنه چې دسی ټیبل په ډیټابیس کې به دسی ټیبل نه موجود سره ریلیشنشپ نه لري. هر یو ټیبل و چې لري ریلیشنشپ لري. دومره خبره ده چې یو ټیبل به په بل ټیبل کې چې موجود وي. لکه یو ټیبل به په بل ټیبل کې موجود وي. دا مطلب صحیح ده. one complete table in another table. یو مکمل ټیبل و بل ټیبل کې چې وي موجود وي. او یا په دې قانون سیده دا ډیفاین کوي. صحیح ده. سی لکه ټیبلز هر یو ټیبل به چې لري ریلیشنشپ لري. نو په دې کې دا خبر هم راته چې خدا خبر مرتس لورسته کوو ځکه د دې چې کله نارملایزیشن لومړی نارمل فارم ملي کو بیا دومره خبره ده راځي. راځو اوس یې ګورو. صحیح ده. ها لومړی ټیبل موږ تاسو لاول خدا یوزر د ډیټابیس موږ کریټ کړی ده او دوهم سي د یوزر ده. په یوزر کې موږ د آی ډیز د پرایمر کې ده اوس هم چیک سمو پرایمري او بیا سي د یوزر ټایپ آی ډي ده. موږ یوزر ټایپ چیرته کریټ کړی ده یوزر ټایپ دغه ده کنه. نو دې آی ډي نه هغه پرایمري کې راوښته دلته مو چې وسې ده. او بل دا چیکو پورین کې بکو دا چیکو پورین کې څه کنه. نو پورین کې خامور تاسو پرسنل نارمل فارم باندې خبره کړې وه چې هر یو ټیبل باندې موږ تاسو ریلیشنشپ لري او بل یو ټیبل او بل ټیبل کې چې وي کمپلیټ به موجود وي. نو راځو د دې څخه مطلب دا مطلب ګوره ما واخیستو یوزر ټایپ. صحیح ده. یوزر ټایپ اوس د یوزر آی ډي ټایپ آی ډي له ما سره شته که نه. د یوزر ټایپ نیم هم له ما سره شته. یوزر نیم ده که نه. زه دلته لیکم اوس یوزر ټایپ نیم. صحیح ده. یوزر ټایپ نیم صحیح ده. او دا په چیز کې اخلم وار کې اخلم وار چار کې کنه. اوس ګورم
کریټ یوزر ټایپ دا موږ سره ټیبل ده کنه ټیبل کنه دا یو ټیبل ده او د دې آی ډي دلته سته کنه سته یوزر ټایپ آی ډي سته کنه دا نه ویني پورین کې موږ راخېسي دا او ریلیشن ریفرنس ورکوم او بل یوزر ټایپ نیم دلته موږ سره سته کنه سته شته موجود ده نو دا کمپلیټ ټیبل په دې ټیبل کې موجود ده کنه دا موجود ده نو دې څه دا مطلب ده اوس راځو نو په دې کې خالي دا حالې په لومړي نارمل پان کې مسله کوم مسله حل کیږي دا مسله په حل کیږي چې تا ټول ټیبل ویل بس چې لري ریلیشنشپ لري کاغه ټول مکمل ټیبل کې راولې کنیم ټیبل کې راولې خو ریلیشنشپ به چې کوي لري صحیح ده خام دوهم نارمل پان ته راځو صحیح ده لومړي نارمل پان باندې پوسوي وس راځو لاندې د نور ټیبل هم ګورو سیستا کریټ ټیبل یوزر رائټس کې د یوزر آی ډي ده صحیح ده او په کریټ ټیبل کمپنی کې چې آی ډي ده دی کریټیبل کمپنی او بک د دې ریلیشنشپ په بل یو سره صحیح ده وس راځو کریټیبل امپورټډ بک کې موږ د شي کمپنی آیډیا چولې کنه او د دې ریلیشنشپ لږه سره سو صحیح ده نو یو دی بس سره ریلیشنشپ کریټیبل بکس کې موږ د کوم یو امپورټډ بک آیډي چې ده اچولې د امپورټ ټیبل آیډي موږ کته چې ده چولې په بکس کې موږ د امپورټډ بک آیډي اچولې ده صحیح ده او داس چې راتیر څه په ایشوډ بک کې موږ د بک آیډي اچولې دا هم ریلیشنشپ لري او په فیکلټي سټوډنټ کې موږ تاسو دلته کوم آیډي چې ده نه ده چولې خو د فیکلټي سټوډنټ آیډي به موږ بیا راخېستې په چیز کې به مچولې په اټینډنس کې به مچولې صحیح ده په اټینډنس کې به دا موږ چیک او اچو دا به د ټیچر اټینډنس به ځان ته لګي سټوډنټ به ځان ته لګي ټیبل به ځان ته لګي صحیح ده اټینډنس کې باید یوزر هغه وي چې اچھا شي ګورئ کریټ ټیبل د ټیچر او د سټوډنټ هغه سیده فیکلټي سټوډنټ دې آیډیا نه اوس تر اوسه پورې ما په چیز کې نه دی اچولی ما چې کړی دي نه مې دی اچولی نه د ټیچر آیډي سته او نه د سټوډنټ آیډي سته نه د اټینډنس آیډي سته نو موږ تاسو داسې کوو که نه د اټینډنس آیډي راخلو او په ټیچر کې یې اچوو او په چیز کې اچوو سټوډنټ کې هم اچوو صحیح ده مطلب لکه اټینډنس به د یوزر هم ځان ته اټینډنس وي او د ټیچر به هم چې وي ځان ته اټینډنس وي بیا به هغه موږ تاسو لینک کوو که نه چې کله په هغه باندې کلیک وکړو بیا به د هغه اټینډنس ته موږ چیک کوي وړي صحیح ده داسې هم کولی شي نو دلته بیا د هغه یوزر نیم راځي یوزر نیم به چې وي هغه به سټوډنټ وي صحیح ده په انټر ډیټا کې نو داسې به وکړو چې دغه د اټینډنس کومه آی ډي سي ده که نه دلته به راواخو د کریټ ټیبل ټیچر کې به چې وکړو دلته به راولو اټینډنس دلته هم راوستی شي که داسې وکړو صحیح ده داسې به وکړو نو دغه لومړی راځو داسې کوو چې مخکې موږ تاسو خالص د اټینډنس ټیبل اخیستی و خو اټینډنس ټیبل سیده بیا موږ دوه ټایپ اف اټینډنس موږ لرل یو د ټیچر او یوزر لپاره او بل د سټوډنټس لپاره فیکلټي سټوډنټس لپاره خالص جست دغه لپاره نو که چېرته موږ تاسو یو اټینډنس د دواړو لپاره یوز کوو نو دا به څه وي کیپیبل به نه وي نو د دې لپاره موږ داسې کوو چې دوه اټینډنس ټیبلز جوړوو یو اټینډنس به د سټوډنټس لپاره لګي او بل اټینډنس به بیا د ټیچر او یوزر لپاره لګي ځکه ټیچر او یوزر سیده هغه سم ټایم دوی هغه مطلب د دوی اټینډنس لګي مطلب د دوی سیده پرزنس لګي که نه خو د سټوډنټ سیده هغه پر ډے باندې دوی هغه چې لګي اټینډنس لګي نو دې لپاره زه دوی دوه هغه چې کوم جوړوم لومړی سیده هغه کریټ ټیبل اف اټینډنس اف سټوډنټس صحیح ده په دې کې به آی ډي صحیح ده او دلته به موږ تاسو یو بل شی پکې اضافه کړو دا یوزر نیم به چیک کوو له منځه یوسو دلته به اضافه کړو آی ډي دلته به سټوډنټ یا دلته به ولیکو اس ټي ډي آی ډي او دې ته به ریفرنس ورکړو دا به تاسو نه شئ پوه کولای وروسته به په دې باندې خبره وکړو دا به چې سپیک اپ شي سپیک اپ به کوم یو ټیبل سره شي د سټوډنټ ټیبل سره یوزر نیم ته اوس موږ ته حاجت نشته ولې نه موږ سره سټوډنټ راغی خو دلته بله خبره ده که نه که داسې چېرته دا هغه یې که نه چې دغه ازدري د کوم یوه یوزر په واسطه باندې لګېدلې بیا داسې کولی شو چې د یوزر نیم پر ځای باندې دلته موږ ته چې راولو یوزر آی ډي راولو انزرټډ بای یوزر آی ډي انزرټډ بای یوزر آی ډي دومره اوږد نوم مې ورکړي کالم ته او دا به هم چې سي دا له وروسته بیا نومونه ورته سموو پیک اپ شي نو دا یو ټیبل د موږ تاسو چې سو خلاصو بل یو ټیبل جوړوو صحیح ده هغه هم همدا رقم ټیبل جوړوو صحیح ده کریټ ټیبل
او attendance of teacher and user دغه ټول په ټیچر او یوزر کې به دا دواړه راولو صحیح ده او په دې کې به هم د دې آی ډي به وي آی ډي او دا به هم چې وي پی کا به وي او دوهم به سیده د ټیچر آی ډي به وي ټیچر اینډ یوزر نه ټیچر آی ډي به وي صحیح ده او ټیچر آی ډي کې به موږ تاسو دلته چیک کوو پی کا به کوو یوزر دلته نه چولای هغه انسرټډ بای یوزر آی ډي وچوله صحیح ده بالکل یوزر آی ډي دلته وچوله او بل چې دا هغه سټوډنټ آی ډي دلته وچوله دلته خالي ټیچر راغلی بل خبر دلته د یوزر آی ډي هم راولو دا نامناسبه ده چې موږ تاسو ټیچر آی ډي او یوزر آی ډي دواړه راولو خو د دوی دواړو چونکې د دوی دواړو ډیوټي په لایبرری مینجمنت سیستم کې یو رقم ده ځکه ټیچر هم راځي ابزرویشن کوي که نه او سټوډنټس ګوري چې دوی سټډي کوي نه کوي یا دوی ته مطلب څه اسایمنټ سپاري یا بوکس ورته سپاري یا بل څه ورته سپاري نو ځکه بیا زه دلته یوزر آی ډي هم چیک کوم دلته هغه هم پی کا اچوم او بل انسرټډ بای یوزر آی ډي هم اچوم دا یوزر د چا په واسطه باندې دا ازیر سوی ده که نه دوه یوزران دي یو یوزر بل یوزر ازیر کړی ده خو هغه نسته دا خو به هم اچوی که نه نو دا مست په دې باندې داسې موږ تاسو ته سکیورټي مخه ونیي که نه په دې نه پوه نه شوم ښه دلته د یوزر آی ډي وچوله دلته د انسرټډ بای یوزر آی ډي وچوله دا یوزر آی ډي د یوزر ټیبل نه ده او د انسرټډ بای یوزر آی ډي د یوزر ټایپ نه ده که نه بالکل یا ټیبل ګورم صحیح ده بالکل صحیح ده دا خبره بالکل منم یوزر آی ډي موږ د دې لپاره اچوو که نه چې موږ تاسو دا پته ولګي چې دا یوزر او دا ټیچر د کوم یوزر په واسطه باندې اډ سوي دي ګورئ دا یوزر کې به ماته چیرې سټریکټ لیست پر رسي احمد محمود او نور دا درې یوزران هم ورسره موجود دي او دی خپله کوم اوس دا څوک چې په سیستم کې لګیا د احمد ده خو دی ازیروي محمود دلته د محمود چیکو ولیکو او ازیر یې کړو صحیح ده او په دې چې کې نه ده په انسرټډ بای یوزر آی ډي کې دا چا کړی ده احمد محمود یوزر اډ کړی ده که دا ورکویم که نه ورکویم خو دا ما د چون د سکیورټي لپاره ورکوو نو هغه سکیورټي که تاسې ورکوئ که نه ورکویم نو هغه په تاسو پورې بیا چیک کوي اړه لري نو هغه که تاسې ورکوئ که نه ورکوئ نو دا به ټول تاسو پورې بیا اړه لري صحیح ده نو څه عمل راځي که نه ورځئ که دا نه ورکوئ بیا هېڅ دا مه ورکوئ صحیح ده نو یوزر آی ډي به له موږ سره موجوده وي کوم یوزر راغلی دی داخل سوي دی صحیح ده او دلته به چې وکړو انټر ډیټ مطلب دا ما د زیاتو هغه لپاره ما ورکړه خو بیا تاسې ټیبل پیچلی کېږي بیا ما چیکه بیرته لرې که او ډیټ او بل چې ده رجسټریشن نو چې کوم رجسټریشن نمبر یې و دی هغه باندې به چیک کوي ښه موږ تاسې ټیبل چې ده کمپلیټ جوړې سوې صحیح ده لومړی نارمل پام موږ خپلو ټیبلو باندې ترسره کړو او هر یو ټیبل چې د بل ټیبل سره چې لري ریلیشنشپ لري اوس تاسې وګورئ که داسې ټیبل موجود سي یو ټیبل له بل ټیبل سره ریلیشنشپ نه لري موږ تاسو هغه ټیبل چیک کړو بیرته له سره هغه ورپې وکړو او یا یې له منځه یوسو نو تاسې وګورئ ټول ټیبل یو له بل سره چې لري ریلیشنشپ لري نو تاسې هغه چیک کولی سئ کتلی سئ نو ټول ټیبل یو له بل سره چې لري ریلیشنشپ لري ښه راځو دوهم نارمل پام ته دوهم نارمل پام څه خبره کوي او د څه په باره کې ده دوهم نارمل پام چې ده هغه دا خبره کوي که نه په دې کې چې ده هغه پارشلی ډیپنډنسز دي کې څنګه پارشل ډیپنډنسز دي کې د پارشلی ډیپنډنسز څخه مطلب دغه ده که نه چې only primary key column can repeat دا مطلب چې د کوم ټیبل د بل ټیبل سره ریلیشنشپ لري دغه مطلب بېطرفه ډول باندې به هغه چې کوي له بل سره هغه لري که نه چې خالص پورینکي دی هغه ټیبل چې شی پورینکي کولی سي چې سي ریپیټ سي په یو ټیبل کې هم رسي په بل ټیبل کې هم رسي په بل ټیبل کې هم رسي بل ټیبل کې هم رسي پرایمري کې باید ریپیټ نه شي نو اوس راځو په دې باندې خبره کوو تاسې به نور ښه پې پوه شئ صحیح ده زه دلته لیکم صحیح ده دې څخه مطلب دغه ده صحیح ده only primary key column can repeat د دې څخه مطلب چې د اولي دلته موږ یایو که نه ګورئ مخکې ما ټیبل واخیستو که نه یوزر ټایپ په نوم باندې دا مکمل ټیبل په دې ټیبل کې موجود و
خو دلته اوس په دوم نارمل پاین کې یې سي ګوره بل مکمل ټیبل به نه کې داخله وي خالد چې کوم کالم به کې داخله وي پرایمري کې د دې پرایمري کې برخه په دې کې به اچوي بس وس وګورو چې داسې ټیبل موجود ده کنه چې پیغه کې وروره partial dependencies موږ پیغه باندې عمل کوای شو کنه ښه آی ډي دا یوزر ټایپ نیم د دې باندې چی نسته په کریټ ټیبل یوزر کې کنه موږ تاسو چیش کړی دي موږ تاسو د یوزر ټایپ آی ډي راخسته دا خو صحیح ده ځکه چې دا دلته چی ده پرایمري کې ده دا خو او دلته یوزر ټایپ نیم هم ده دا پرایمري کې نه ده دا مولي کې چولای دا به چی کوي ریموو دا به چی کوي ریموو کوي ها بل ترازو یوزر نیم دا پاسورډ دا سټیټس دا او دا دا یو ټیبل دوه ټیبلو باندې چې سو دوهم نرم فارم عملی سو راځو دریم ټیبل دا کریټ ټیبل یوزر رائټس په یوزر رائټس کې آی ډي دا یوزر آی ډي دا یوزر چې دا نیم دا نو دا نیم چې دا په دې یوزر کې ست کنه دلته د پورت ټیبل کې یوزر ټیب یوزر نیم کنه نو دته چې کلمه تدیمانو نه پکار چې سه لری وسی ها سلیکشن دا اپډیشن دا انسرشن ډیلیشن دا هم چې دا نست په پورت ټیبل کې راځو دې بل ټیبل ته کریټ ټیبل کمپنی اف بکس صحیح ده ها په دې کې آی ډي دا صحیح ده کمپنی نیم دا ادرس دا کانټاکټ شاپدي کې چې سی هغه نسته امپورټډ بک کې آی ډي دا کمپنی آی ډي دا ادر سورس دی امپورټډ ډیټ دا پرایس بک نیم دا ها صحیح ده په دې کې موږ تاسو چې کو امپورټډ بک کې د پرایس نمبر هم راخسته ده او بک نیم هم راخسته ده دوه دي نه موږ سره کنه نو دلته په کریټ ټیبل بک کې هم موږ چک کړای ده د بک نیم نه موږ سره موجود ده نو اوس موږ تاسو کوم ټیبل چې دا بک نیم چک کو لری کو څوک وای په دې ټیبل کې په کریټ ټیبل بکس کې هم ما سره د بک نیم موجود ده او په امپورټډ بک کې کوم راغلي د امپورټ شوی دی هغه کې ما سره د بک نیم موجود ده حوالی ځکه چې موږ دا کلمه د دې آی ډي مرخص دلته مچ ولې ده یو خبره تاسو ته کوم سیده دا ډیره مهمه خبره ده کله چې د موږ یو ټیبل پرایمري کې راواخلو وي پورین کې او هغه په بل ټیبل کې واچو دې څخه مطلب دغه سوسي هغه ټول ټیبل ما چیکو اکسس کو هغه ټول ټیبل ما اکسس کو دا مطلب چې دا پرنټ دا چایلډ دا وس تاسو په کوم تاسو به دا بک نیم به کوم دلته به لري کې پورته لري کوي پرنټ لمر سره کوم یو دا امپورټډ بک چایلډ لمر سره کوم یو دا بوکس ها وس خبره دي سیده کنه سي وس خبره دي سیده سي د پلار سیده هغه یو مطلب فهم موجود ده کنه یو ځان ته فهم ده یو ځان ته مطلب نومې ده کنه او هغه ته خلک ملک وای خو دغه کوم زوی سیده هغه هم دغه ملک نوم ده دغه نومې ده سیم ټو سیم فادر نیم ده آیا د پلار نوم کولای شي سیم ټو سیم د زوی نوم تر راتلای شي راته شي کنه ترته نه ترته کنه اخه مخه به چینج کیږي او یا به چی کیږي لری کیږي به کنه نو زه به وس لکم ټیبل څخه بک نیم لري کوم چایلډ کوم یو ده بوکس تا نو زه به دې ته وایم سي به مهربانه ته نو لدی چې څخه لري سي ځکه چې پورته بک نیم راخسته ایدل دلته خام بل خبر ده کنه چې دلته مطلب سوال یو سټوډنټ وکړي چې هغه امپورټډ بکس کوم دی وارد شوی بکونه کوم دی هغه موږ تاسو نه ريجستره کوو دغه نوم او دغه شی موږ نه ريجستره کوو نو د دې خبره جواب دغه د سیده سکله موږ ته کوم کتابونه راځي نو موږ سره به دا هیستوري موجوده وي چې کوم کتاب موږ سره راغلی دغه کتاب نوم چی ده له کوم ځای څخه راغلی باقي دغه نورمال کوم پرایس راغلی کله چې موږ تاسو بل چاته د دې موږ دی وارد شو بکو هیستوري وشکاره کوو یا دغه ریپورت وشکاره کوو یا خپل پیغام باندې ډیسیژن کوو نو موږ تاسو ته نور د بوک اس بي ان اتر پبلشر دا نه دی معلوم خاص موږ د کوم کتابونه موږ څومره راوارد شوي دي او په څومره پرایس کې راوارد شوي دا موږ ته پته ده کنه نو ځکه موږ تاسو په امپورټډ بوک کې چیک کوو د بوک نیم راخلو باقي پاتې سو رجسټریشن اپ بوک کله چې موږ ته کتابونه راغلل دلته موږ هغه رجستر کړل چې دا د کتابونه موږ ته راورسېدل وس دغه پلیس کول دا ځان ته خبره ده نو موږ به دا کتاب راخلو او پلیس کوو به کوم کتاب چې موږ راخلو هلته یې پلیس کوو نو د کوم ځای څخه چې راخلو هغه امپورټډ بوک ته ټیبل ده د هغه ټیبل چې زه بیا د
د بوک نیم هم راخیستی سم او پرایس هم راخیستی سم چې دا کوم کتاب سره وارد شوی و په دومره ټیم کې او دا ما په دې کې ثبت کړو آی ډي دا شی وه او دغه نیم سیده بیا موږ دلته اکسس کولی شو چې کله موږ بوک رجسټر کوو د امپورټډ بوک نیم موږ چیک کولی شو اکسس کولی شو صحیح ده زه بیا تاسو ته په ایپکس کې مخکې فردر بیا د دوی اکسس اند روشن چې مطلب موږ هغه سره کوم چیک کوو اکسس کوو نو ځکه مې د بوک نیم کته نه ده اخیستی چې هغه له اوله له ما سره کتاب چې داسې خو نشي کیدی که نه زه یو کتاب راواخلم او په المارۍ کې کېږدم چې د دې کتاب نوم دغه نو ما سره بیا دا نه موجود دا کتاب له کومه راغلی څه مال راغلی چا دا کتاب راوړی له کوم ځای وارد شوی له اسمانه راولېدلی له ځمکې راغلی له کوم ځای راغلی دا پته به د بوک نه لګي که نه د دې لپاره چې د بوک هغه ریفرنس چې وي هغه مطلب معلوم وي نو هغه موږ بیا په بوک امپورټډ بوک کې چیک کوو بوک نیم اخلو ته کولی شې دا بوک نیم ترې لرې کړې او بوک نیم لاندې واخلې آی ډي دلته راواخلې داسې هم کولی شې از یو ویش صحیح ده نو هغه په تا پورې اړه لري بوک نیم یې پورته ځکه واخیستو چې بیا موږ تاسو ته په ریپورټونو کې چې وي اسانه وي په ریپورټ کې به بیا موږ ته چې اسانه وي موږ خو دا پرنټ دی د پرنټ هغه ټول اټریبیوټس موږ اکسس کولی شو خو که بیا د بوک نیم لاندې واخلو نو چایلډ پرنټ چې دا خپله بیا د چایلډ چې کوي پراپرټي په هغه کې موجودې دي خو هغه بیا اکسس کولو چې ده یو څه ستونزه او مشکل ده نو ځکه نو دا د بوک نیم و دا مې لرې کړو او بل پرایس ته نو ما سره لاندې پرایس موجود ده نو که چېرته ما پرایس کې اخیستی پرایس به هم لرې کړم خو پرایس ما نه ده کې اخیستی راځم بل ټیبل ته ایشوډ بوک ده په بوک کې موږ د بوک آی ډي ده بوک نیم ده بوک آی ډي بوک نیم نو دلته زه دا چیک کوم له منځه وړم ځکه چې دا بوک نیم ما په چیز کې اخیستی ده پورته په هغه کې مې اخیستی ده په امپورټډ بوک کې مې اخیستی که یو داسې کوې یو بل یو داسې کالم ورته اخ کوې که نه ایشوډ بوک نیم ایشوډ بوک نیم که نه یو داسې خپل بوک نیم ورته اخ کوې بیا صحیح ده خو د هغه اکزیکټ بوک نیم به بیا ته دلته چیک کوې نه راورسي مطلب د بوک نیم چې ده دا او دا او دا نو هغه په تا پورې بیا اړه لري که د بل نوم که چېرته ضرورت شو بیا به له وروسته چیک وګورو چې موږ یې واخلو یا نه واخلو بل په دې کې ایشو ډیټ ته فیکلټي سټوډنټ ته چې دا کوم یو فیکلټي سټوډنټ ته دا واردېږي ځکه چې او ټیچر دا او ادا سټوډنټان د انزرټډ بای یوزر آی ډي په دې کې هم مشکل نشته فیکلټي سټوډنټ ته په دې کې داسې کالم نشته چې هغه چې وي فیکلټي سټوډنټ ته او بل ټیچر ده او بل چې ده اټینډنس اف سټوډنټ ته په دې کې هم چې ده داسې کالم نشته سیکنډ نارمل فال باندې موږ چې سو سره ورسېدو په کمې سره د ترډ نارمل فال لپاره مخکې له دې چې ترډ نارمل فال باندې خبره وکړو موږ تاسې ټیبل شمارو او ټیبلو ته چې جوړوو یو ابجکټونه او یو لیبل ورته جوړوو او هغه موږ چې کوو ډرا کوو صحیح ده چې هغه کله موږ ډرا کوو د دوی ترمنځ ریلیشنشپ یې چې کوو ولګوو بیا موږ ته چې سي معلومات وسي د دریم نارمل پلان لپاره زه ځکه هغه ټولې ټیبل ډرا کوم صحیح ده چې دریم نارمل پلان چې ده هغه په ریلیشنشپ باندې چې ده ولاړ ده دریم نارمل پلان کې دا خبره کېږي که نه چې دلته په دریم نارمل پلان کې دا خبره کېږي دریم نارمل پلان دریم نارمل پلان یا یې که نه په دې کې چې ده ټرانزیټیو چې ډیپینډنسي په ټرانزیټیو ډیپینډنس کې داسې ده که نه چې ټیبل به سیده که نه یو ټیبل سیده د بل ټیبل د پرنټ سره به چې کوي ریلیشنشپ نه لري صحیح ده مطلب داسې به راولو که نه چې مطلب اوس یو ټیبل شو که نه بل ټیبل سره به هغه چې نه لري دلته موږ راولو که نه نو پرنټ with no relationship with parent of the parent صحیح ده no relationship with parent of the parent مطلب زوی به د نکاح سره رابطه نه لري زوی به د نکاح سره رابطه نه لري خپل پلار سره رابطه لري د نکاح سره رابطه نه لري وستره کم دا مونږ تاسو په خپل پینټ کې چیک وګورو ښه لومړی ټیبل مونږ تاسو چې پر باندې اخته زه دلته څو هغه جوړوم یو موږ تقریبا لس ټیبل اخیستې دي دوه راځو جوړوو صحیح ده
دی 3 دی 4 او دی 5 مړی ټیبل موږ سره تاسو په کوم نوم باندې ده د یوزر ټایپ په نوم باندې ده ښه راځم یو یوزر له چې کوم رسموم की टीचर ده کنه فیکلټي سټوډنټ خالص د سیمټ ته معلومیږي کنه دا موږ سره چي ده او ټیچر دا صحیح ده بل کمپنی ده او بل موږ سره کمپنی و نور کوم ټیبل دي دا ټیبل وګورئ صحیح ده یوزر رائټس دي یوزر رائټس ها سره کوم ټیبل دی دا ټول ټیبل د چیک اوټ راکوي ان شاء الله صحیح ده اټینډنس اف سټوډنټ ته اټینډنس اف ټیچر ده بس دغه دوه ټیبل موږ سره چی دی پاتې دي د تلړنې کو اټینډنس اف سټوډنټ او دلته لیکو اټینډنس اف ټیچر بس صحیح ده او موږ سره دا یو هغه چې د اضافه ده دا بل چې په منځ کې ښه دغه ټیبل د موږ تاسو ټول ټیبل چې دغه اصلي یارډي ده سپدې کې ټول ریلیشنشپ چې کیږي معلومیږي ښه لومړی خبره خدا ده چې دلته سیده یوزر ټایپ سیده هغه د چې سره ریلیشنشپ لري یوزر سره صحیح ده او بیا یوزر سیده چې سره ریلیشنشپ لري د یوزر رائټ سره دې باندې پوه شوي نو دا مسلسله څنګه ده داسې روانه ده او بل سیده امپورټډ بوک سیده هغه د کوم سره ریلیشنشپ لري د بوک سره او بیا بوک سیده کوم سره لري ایشوډ بوک سره ها فیکلټي سټوډنټ هغه سیده د کوم سره رابطه لري ایشوډ بوک سره د سره چې لري هغه لري او ټیچر سیده کوم سره رابطه لري ایشوډ بوک سره کنه دې کې خو ها دا ته ګورو صحیح ده د دوی رابطه چیک او ګورو د ټیچر ته خو کتابونه نه وړاندې کېږي ایشوډ بک ګورو صحیح ده کې ټیچر آی ډي است کنه است بک آی ډي ټیچر خو پیج کې څه متنیاو کې او ځری په ها دا ټیچر هم را دي سره رابطه لري صحیح ده بالکل صحیح ده ما هغه صحیح ها ټیچر هم را دي سره رابطه لري کمپنی له کوم سره رابطه لري کمپنی له چی سره امپورټډ بک سره دا غلط ګډوډ سره دا باید صحیح رسم کړی وای صحیح ده خیر او سټوډنټس دلته سیده دغه دا سیده دا سټوډنټ له کوم سره لري فیکلټي سټوډنټ له اټینډنس سټوډنټ سره چې لري ریلیشنشپ لري او اټینډنس سره سیده خپل ټیچر یې له اټینډنس سره لري سره کوم څو ټول موږ سره موجود خدا به ما باید صحیح رسم کړی وای خدا وا صحیح نه راغی خیر پروا نه کوي صحیح ده نو اوس راځو چیک کوو د دریم نارمل پام خبره کوو ښه راځو موږ تاسې په فارش وای په ټرانزټیو ډیپینډنسیز باندې خبره کوو یا ترډ نارمل پام به زه تاسو ته اوس ډېر په اسانۍ سره کلیر کړم ډېر په اسانۍ سره به تاسو پې پوه کړئ چې هغه به تاسو کله هېڅ کله تاسو دې سوچ نه کړی صحیح ده ها ګورئ دلته دا له موږ سره یو انټیټي ده ا په نوم باندې ده او دا له موږ سره یو انټیټي ده دا له موږ سره انټیټي ده بي په نوم باندې ده او دا له موږ سره یو انټیټي ده سی په نوم باندې ده صحیح ده
او بیا دلته سیده A له B سره رابطه لري ځکه چې دا چې ده چایلډ ده او دا هم بیا دا چایلډ ده صحیح ده دا یو له بل سره رابطه لري دریم نارمل فارم یې چې دا رابطه چې دوی یو له بل سره لري دا خو ډېره صحیح ده خو داسې به رابطه موجوده نه وي څنګه رابطه موجوده نه وي داسې رابطه موجوده نه وي چې هغه چې وي نیکه رئیس له زوی سره رابطه ولري دا موږ تاسو چې شی کوو نو دغه رابطه به موږ تاسو چې کوو په دغه رابطه به موږ تاسو چې کوو ختموو به دغه رابطه به موږ تاسو چې کوو ختموو به دا رابطه به موږ چې کوو ختم خپل ټیبل به وګورئ که داسې رابطه پکې موجوده وي دا ټیبل به ته چې کې لرې به کې دوی ترمنځ کوم ریلیشنشپ ده هغه به لرې کې یعنې پرنټ به د چایلډ سره رابطه لري چایلډ به د بل چایلډ سره لري سب چایلډ سره به او داسې به نه وي چې سب چایلډ د پرنټ سره چې ولري رابطه ولري یا داسې به هم نه وي چې زوی د نیکه سره رابطه ولري زوی به د نیکه سره چې کوي رابطه نه لري نیکه به له پلار سره لري پلار به چې لري له زوی سره اوس پې پوه شوئ لنډ مثال مې درکړو اوس راځو ګورئ چې آیا دلته داسې ټیبل موجود ده که نه ده موجود یوزر ټایپ یې له یوزر سره لري یوزر یې له یوزر رایټ سره لري دا خبره بالکل صحیح ده امپورټډ بک یې له کمپنی سره لري او بیا امپورټډ بک یې له بک سره لري صحیح ده او بیا بک یې سیده له ایشوډ بک سره لري او سټین ښه نو دلته ما د دې ټیبل اوس نه معلومیږي که نه چې دوی ترمنځ چې راغلی لوپ راغلی ولې ښه راځو اوس یې بېرته بیا هم ګورو چې کوی چې آیا داسې یو ټیبل موجود ده که نه ده موجود چې هغه چې وي یو داسې ټیبل موجود وي چې هغه د دوی ترمنځ هغه ریلیشنشپ موږ تاسو خبره کړې وه درېیم نمبر پوینټ کې چې هغه به داسې خالي چې به لري داسې یو ټیبل به نه موجود یا داسې هغه به نه موجود چې هغه د پرنټ سره چې لري ریلیشنشپ لري نو دوی ترمنځ هغه ریلیشنشپ به موږ چیک او ختموو یعنې چې دا لوپ واقع ده دا څنګه ده ګورئ دا یو چې ده لوپ ده یو چې ده لوپ ته ګورئ دا له راځي سی ته سی چې راځي بي ته له بي چې راځي ای ته دا له دې چې راځي سی ته دا له سی چې راځي بي ته بیا له بي چې ځي ای ته څنګه ده ګډ وډ چې کې ګرځي لوپ چې سو جوړ سو دغه لوپ تاسو نه جوړوئ دا لوپ چې کوئ که چېرته دا تاسو په ټیبلو کې دا لوپ واقع سو تاسو ډیټا به چې وي له منځه یې خرابه سوی به وي هغه به ټول دغه رډنډنسي کې به موجوده وي پکې نو دا به ټوله چې ګډوډه وي اوس په خپل موږ په آر ډي کې چې موږ څومره سوچ وکړو دلته یو ریلیشنشپ ته چې دلته چې ده لوپ جوړ ده لوپ چې ده جوړ ده هغه څنګه لوپ جوړ ده هغه داسې لوپ جوړ ده چې دلته امپورټډ بک راځي کمپنۍ سره له کمپنۍ چې ځي بک ته له بک چې بېرته راځي امپورټډ بک ته نو دغسې یو لوپ جوړ ده صحیح ده نو د هغه لوپ زه چې کوم لرې کومه اوس راځمه په دې کې د بک او د کمپنۍ ریلیشنشپ زه چې کومه ختمومه دلته راځم او دا ورته وایم چې دا بک او کمپنۍ ریلیشنشپ څومره هغه ده دا به چې سي ختم به سي مطلب دا چې کوم ختموم د چې کوم ختموم نو د بک او د کمپنۍ ریلیشنشپ باید چې وي نه وي موجود د بک او د کمپنۍ ریلیشنشپ باید نه وي موجود او دا نور خپل ریلیشنشپ باید دلته چې کړي جوړ کړي څومره راتلل او دا باید دلته جوړ کړي دا باید چې کړي دلته جوړ کړي د بک او د کمپنۍ کوم ریلیشنشپ چې و هغه مې چې کړو ختم اوس بیا پوه شئ نو دا اوس چې درېیم نارمل فارم نو اوس راځو ټیبل جوړو ټیبلو باندې کار کوو او ټیبل بیا له وروسته په سکیل کې کریټ کوو او بیا به نن ورځې لپاره موږ چیک کوو بس کوو لومړی راځو د ټیبلو جوړولو نه مخکې موږ تاسو چیک کوو ډیټابیس جوړو موږ تاسو تیار ډیټابیس جوړ کړی ده او دا کیري راخلو په چیش کې جوړو لومړی کله چې تاسو غواړئ ډیټابیس کریټ کړئ تاسو به دلته چې سي د سیس ښه